درنو او قدرمندو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ د آیا په هیګي معلوماتي چینل ته خراغلاست په دې ویډیو کې مو درته د نړۍ او په ځانګړي ډول د هالیوډ او بالیوډ د مشهور څیرو هغه عکس العملونه راټول کړي دي چې د اذان د اوریدو په مهال یې ښکاره کړي دي. اذان هغه غږ دی چې د لمانځه لوري ته بلنه کوي. د مؤذن په واسطه د ورځې په معلومو وختونو کې ویل کیږي. له 1400 پیړیو راهیسې د مسلمانانو رمز او نښه ګرځېدلې ده. که پر ځمکه کې هرې خواته سفر وکړئ نو همغه یو اذان به مو تر غوږ شي، ځکه چې اسلامي اذان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم له وخته راهیسې هیڅ تغییر او بدلون نه دی کړی. الله اکبر اذان یو داسې جادویي غږ دی چې د ټول بشر په زړونو یو ځانګړی اثر لري. عرب دي که عجم، بېوزله دي او کمالداره، د ټولو پر زړونو خاصه جادو لري. خو هغه وخت به لاس تاسو د حیرانتیا لامل شي چې کله د نړۍ مشهوره او پیژندل شوي څیرې د اذان سره ځانګړې مینه ښکاره کړي. د امریکې او برطانیې مشهوره څیرې د اذان د اوریدو پر مهال د اذان د ښایست د تعبیر او اغیزو له بیانولو عاجز پاتې شوي دي. په دې ویډیو کې مو درته د نړۍ او په ځانګړي ډول د هالیوډ او بالیوډ د مشهورو څیرو هغه عکس العملونه راټول کړي دي چې د اذان پر مهال یې ښکاره کړي دي. مورګان فریمان چې یو تکړه اداکار او د هالیوډ مشهوره څیره ده، په خپلې یوې مرکې کې د اذان په اړه داسې وایي: د اذان غږ د نړۍ تر ټولو ښکلی غږ دی. نوموړي د کامرې پر وړاندې اذان هم ترسره کړ. The most haunting and beautiful sounds in the world is the Muslim call to prayer. What Allahu Akbar. How about that? أبي أعمل اختبار. Have to work on that, okay. نړیواله پیژندل شوې څیره او تکړه اداکار لیام نیسون د امریکا تر ټولو مشهور پروګرام سره په مرکه کې په ترکیه کې د خپل د یو فلم د جوړولو کیسه کوله چې د اذان په اړه یې خبرو ټوله نړۍ حیرانه کړه. نوموړي د اذان د غږ سره خپله مینه څرګنده کړه. نوموړی وایي په ترکیه کې به همیشه سهار وختي د اذان د اوریدو لپاره له خوبه راپاڅېده. د اذان غږ به ورته د ارامۍ او اطمینان احساس ورکاوه او د هغه د روح سره به یې لوبې کولې، تر دې چې نوموړي اسلام ته د داخلېدو په هکله فکر هم کړی دی. ځینې وایي چې نوموړي په رښتیا هم اسلام راوړی دی خو اعلان یې نه دی کړی. Yeah, so you have been traveling a lot, huh? Yeah. And this movie takes place in Istanbul. Istanbul in Turkey. And how was that? It was beautiful. It's a stunning city. It used to be in the old days known as Constantinople. It's the gateway between the West and the East. Right. It's rich culturally, historically, and there are 4,000 mosques. And the call to prayer starts at 5 a.m. every morning. So when you have your alarm clock set for 6 a.m., it's the first week it was a bit annoying. Do you get used to it? But by the second week, Ellen, it just gets into your soul. Yeah. It became the most magnificent wake-up call. Beautiful. الله أكبر الله أكبر. And then when I was doing Taken 2 in Istanbul, the call to prayer, the Muslim call to prayer starts at like 5 o'clock in the morning. So, It's an extraordinary sound. wow. So the first week it was like, second week it was like, it's kind of quite nice. But the third week I was totally captivated by it. Loved it. So then I thought maybe Islam's the answer. د بالیوډ فلمي لوبغاړی او مشهوره څیره سلمان خان په یوې مخامخه لیدنه کې د نطاق د خبرو پر مهال له نږدې مسجد څخه د اذان غږ اوچت شو. نوموړي د نطاق څخه وغوښتل چې د اذان پر مهال چوپ پاتې شي. People, she hates to come on stage, but where is Deepak Dhar? Deepak is also here. I think Deepak should come on stage. The challenge every year is to
The challenge is also to keep reading. د اذان تر پایه ټول ګډونوال چوپ پاتې شول. وروسته بیا د بالیوډ مشهورې څیرې اسلام مبارک دین ته خپل احترام څرګند کړ او د اذان له غږ سره یې خپله مینه وښوده. اسلام के अंदर एक बेगुनाह की जान लेना मतलब कि पूरे इंसानियत को कत्ल करना है. सिंपल है. इस्लाम का मतलब पीस है. بل نړیواله اداکاره او مشهوره څیره پریانکا چوپړا په یو مرکه کې د یو عربي هیواد ته د سفر په اړه وپوښتل شوه. نوموړې په دې عربي هیواد کې د اذان سره خپله تجربه شریکه کړه او د هغه اطمینان او آرامۍ احساس یې بیان کړ چې د اذان د اوریدو پر مهال یې درلود. भोपाल में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने देखी है और जिसका मैं इंतज़ार करती हूँ एक्चुअली आज़ान का वक्त शाम को मैं अपने टेरेस पे बैठती हूँ, पैकअप हो जाता है आई थिंक 8 बजे के करीब. जब आज़ान सुनाई देती है ना वो पूरे भोपाल के आई थिंक हर मस्जिद में आज़ान आती है. तो मेरे टेरेस पे एटलीस्ट 6 मस्जिदों से मुझे सुनाई देती है. तो वो 5 मिनट जो होते हैं मुझे बड़े अच्छे लगते हैं. सनसेट हो रहा होता है एंड माइक्रोफोन पे आज़ान की आवाज़ आ रही होती है. एक तरह का बड़ा स्ट्रेंज सा पीसफुल माहौल होता है. दैट्स माय फेवरेट टाइम. خبره یوازې تر فلمي اداکارانو پورې محدوده نه ده بلکې نورو نړیوالو پیژندل شویو څیرو هم په دې اړه خپل احساسات بیان کړي دي لکه د بي بي سي پیژندل شوې څیره کیټ همبل چې د ټولو برتانویانو د خوښې نطاقه ده. نوموړي د منځني ختیځ په اړه د یو کلتوري مستند راپور برابراوه چې د اذان پر مهال د خپل مسلمان مرستیال لخوا یوې لوړې سطحې ته وخېژول شوه. د اذان د اورېدو پر مهال له یو عجیب روحي حالت سره مخ شوه او پر ژړا یې پیل وکړ. What timing! From every direction. 36 mosques in 1 square kilometer. And it's been calling for 1400 years. Oh, it's beautiful. And it is the same word from the time of the Prophet. And look, people closing their shops and everybody is going to pray. Just magical. Thank you. Very welcome. It's such an incredible sight and sound that I find myself completely overcome. And soon they will be reading Quran and maybe one of them will be reading the story of Jesus and Mary because it's in the Quran and Moses. Look at the shop they're closing to go to pray. د برازیل یو مشهوره یوټیوب چلوونکې نطاقه دیبورا ګارسیا د سعودي عربستان جدي ښار ته په یو سفر کې هڅه وکړه چې خپلو لیدونکو ته د اذان غږ ثبت کړي خو پر دې نه پوهېده چې د اذان غږ به ورباندې دومره تاثیر ولري. د ژړا او تاثیر داسې حالت ته ننوته چې هېڅ تمه یې نه کېده. Desculpa, gente. Muito intenso. Juro, muito intenso. او تر ټولو جالبه او ښکلې شیبه چې تاسو به یې وګورئ د دې ماشوم عکس العمل دی چې د اذان په اورېدو یې ښکاره کوي. دغه تیرودونکی ماشوم چې عمر یې فقط 100 ورځې دی د زوی په مناسبت په یو مبارک محفل کې چې د کورنۍ لخوا یې برابره شوې وه سخت ژړل خو کله چې سړي ورته په غوږ کې اذان پیل کړ نو سمدستي یې ژړا ودرېده. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. دغه فرانسوي ګرځندوی چې تازه د اسلام مبارک دین قبول کړی دی یو عربي هیواد ته راغلی ده. د اذان د اورېدو پر مهال یې خپلې اوښکې ټینګې نشوی کړی. د ډېر تاثیر له امله یې وژړل. Here today in Riyadh to be able to
في Adam. It's just amazing. Simi, why are you crying? Amazing, right? I started praying not long ago, and I always wanted to come here. And when I listen to the Adhan, it's very emotional. It's amazing. طبعا هي فرنسية ومسلمة، وأول مرة تسمع الأذان كذا مو زيهم هناك، فقعدت تبكي. شوفوا درنو او قدرمنو لیدونکو، کچېرې مو دغه ویډیو خوښه شوي وي نو د لایک بټن کېکاږئ او زموږ د لا هڅونې په موخه چینل در سره سبسکرایب کړئ ترڅو د نورو ژباړو او ویډیو جوړولو حوصله مو لوړه شي. همدارنګه مو د دې ویډیو او د نړیوالو څیرو د عکس العملونو په هکله خپل نظر په کمنټونو کې شریک کړئ. الله جل جلاله مو په خپل حفظ او امان کې وساته. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله.